بسم الله الرحمن الرحیم. نوې درس شروع کوو. نننی دا ټولبار خو مونږ تقریبا ټول وویلې. اوس راځو ټول باکس کې ډیزاین ته شروع کوو. ډیزاین کې مونږ سره دغه عناصر دي چې مونږ ته په مهندسۍ کې بیا پکارېږي. دې نه مونږ کولی شو خپل پلان جوړ کړو. اولنی پکې وال دی. وال دپاره به مونږ اول داسې کار وکړو، دا پلان به بند کړو او سر نه به نوی پلان جوړ کړو. دلته به راځو نیو به کلیک کړو. مونږ ته به خالي ډاکومنټ لاست کې راکړل شي، هغې نه به مونږ استفاده کوو. وال کلیک کوو. څنګه چې په دې کلیک واخیستو، دا د جمع علامه چې کله راغله معنا دا ده چې مونږ فی الحال په یو کمانډ کې موجود یو. یا وال دی، فرض مثال راځو ډور کلیک کوو، هغې هم دا جمع علامه. که دلته مونږ یو لاین هم واخلو علامه، معنا دغه کمانډ فی الحال فعال دی. کولی شو دا کوم کمانډ فعال دی، دلته چې کوم کمانډ باندې داسې د بکس تا و هماغه معنا دا کمانډ فعال دی. یا دلته راځو، دلته چې کومه علامه وه هماغه کمانډ فعال دی. اوس دلته د دیوال علامه ده، معنا د دیوال کمانډ فعال دی. د دې سیټینګز دلته دي. کولی شو دا سیټینګز د ماوس منځنی بټن په تاوولو سره دا ټول سیټینګز ورو کوم چې زموږ په کار وي هغې نه استفاده وکړو. او همداراز کولی شو په دې وال باندې ډبل کلیک وکړو، همدا سیټینګز دپاره یو ډایلاګ باکس راځي. او یا هم بله طریقه دا چې په دې علامه کلیک کوو، هماغه ډایلاګ باکس بیا راخلاصیږي. په دې کې جیومټري اینډ پوزیشنینګ، اول د دیوال ارتفاع دلته تعینوو. مونږ چې وایو چې کله مونږ 2D جوړو 3D ورسره خپله جوړېږي. وجه دا ده چې دلته مونږ نه د 3D دپاره سیټینګ مخکې نه په 2D کې اخلي. ارتفاع دا فرض مثال 2 متره او 80 سانتي په میلی متر باندې 2800. دا دی ټو کرنٹ سټوري او ټو پروجیکټ 0. مونږ چې په کوم منزل کې کار کوو، که غواړو چې دا دیوال د همغې منزل د صفري نقطې نه شروع شي، دا ورته صفر کوو. او که غواړو چې نه د ځمکې د سطحې نه مونږ ته فاصله راکړي، بیا دلته ورته هغه فاصله ورکړو. فرض مثال دویم پلان کې مونږ کار کوو. دویم پلان کې که مونږ غواړو چې دویم پلان صفري نقطې نه دیوال شروع کړو، نو دلته صفر ورکوو ورته. دا به په هر حالت کې صفري. او که غواړو چې نه دی مونږ ته چا داسې ویل چې دویم منزل باید د ځمکې نه 3 متره ارتفاع ولري، نو بیا کولی شو دلته ورته ولیکو چې پروجیکټ 0 یعنې صفري نقطې ته د ځمکې 3 متره باید دا دیوال ارتفاع ولري. او هغې د پاسه بیا 2 متره او 80 سانتي د هغې دیوال خپله ارتفاع شي. ښه، ورسره څنګه دا څه نښې دي.